بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې کمپیوټر په مهم پروګرامونه چې هغه ټوله مو ویلو، صحیح. دلته چې څه شی مهم و هغه مو ویلو. بل صفحې باره کې خبرې وکړې، وینډو ټاسک بار څه شی ته ویلو. دلته بعضې مهم پروګرامونه و دا هم تشریح کړو. رایټ کلیک هم تشریح کړو چې رایټ کلیک څه شي ته وایي. دا وینډوز مهمې برخې دا وي. نن چې دا یو ښه ډېره مهمه خبره ده او ډېر مهم پروګرام چې د وینډوز ده، دلته راشئ دغه ډس پي سي چې لیکلي که نه، په ډس پي سي کې خو تاسو کمپیوټر راځي. دلته رایټ کلیک کوئ، دلته یو برخه ده لیکلي مانیج، دغه مانیج باندې کلیک وکړئ. د کمپیوټر ډېر مدیریت له دې ځای کېږي، د ډېر پروګرامونو او د ډېر شیانو ټول مدیریت له دې ځای کېږي. اول دلته لیکلي ټاسک، په ټاسک کې تاسو نوټیفیکیشنونه چې راځي ټول دلته شته. اوس نوټیفیکیشن موږ ویلو که نه، هغه مسیجونه دي چې راځي، انټي ویروس یې لګوي، له بعضې وینډوز خپله نوټیفیکیشن لګوي. کله چې ټاسک ته راسئ، دلته تاسو خپله ټاسک ویو باندې کلیک وکړئ. دلته وګورئ ټول مکمل ټاسکونه راولي، هغه څومره نوټیفیکیشنونه چې دي ټول راځي دلته. زه به لږ داسې کوم سم ورته چې دا وګورئ کمپیوټر ټول نوټیفیکیشنونه مې دغه دي. دا وګوره ما ته دغه نوټیفیکیشنونه راځي. دلته زه به د انټي ویروس هم پیدا کړم. انټي ویروس چې ده که نه، هغه سمادوف چې نومېږي، د هغه نوټیفیکیشن به وګورئ چې پیدا سي. پیدا نه شو دلته شته، خو موږ تاسې اوس په جرلې کې وي داسې اس باندې تاسو پیدا نه شي، د خپل باندې په نوم باندې بس الفابet باندې دي سمدوف، دا ټي، دا اس، اس ام، سمارټ ریکوری، او دا سمدوف. صحیح ده. د ټول نوټیفیکیشنونه چې دي ټول دلته شته. تاسو کمپیوټر کله بعضې وخت تاسو دومره نوټیفیکیشنونه راشي، تاسو ورته په تنګ شئ که نه. دلته راشئ، همغه نوټیفیکیشن پیدا کړئ، دلته رایټ کلیک ورباندې وکړئ. چې رایټ کلیک وکړئ، همغه نوټیفیکیشن راځي دلته. موږ څه شی وکړو، زه فلش رڼا کړم چې د کمپیوټر سره ښه دا سمدوف ده. په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې رایټ کلیک وکړئ، دغه ټول معلومات راځي دلته چې څه وخت فعاله کېږي، څه وخت بندېږي، دا ټول شیان. دلته نور هم دي که نه. په دې باندې چې رایټ کلیک وکړئ، که بعضې نوټیفیکیشن غواړي چې دایمي بند شي، دلته لیکلي ډیسیبل، چې ډیسیبل یې کړئ، هېڅ وخت نه پاڼې. که غواړي چې دا اوس کار دلته وکړي، رن ووهئ، هغه سمدوف به دلته پیدا کړو. دا سمدوف ده. صحیح ده. که زه دا ډیسیبل کړم، څه شی کېږي؟ دایمي بندېږي. که رن یې کوئ، تاسو یو نمونه ښکاروئ چې داسې کېږي. اوس وګورئ، اوس وګورئ سمدوف فعاله شو. دا پروګرام ما ته هر وخت داسې نوټیفیکیشن راکوي. وګورئ داسې نوټیفیکیشن، زه چې کمپیوټر چالان کوم داسې نوټیفیکیشن راکوي. دا له کوم ځای راغی؟ دلته رایټ کلیک هم وکړو، رن یې چې ووهئ، تاسو یو نمونه ښکارېږي. که په ټاسک سکیجولر پوه شوئ، دلته خپل هم جوړولی شئ. بیا که څوک ښه غواړي چې پوه شي، بیا نور شیان هم سم، خو زه یم ضرور به نه وي چې تاسو خپله دلته نوم ورکوئ، دلته یې وخت معلوموئ او دا شیان. مثلا یو پروګرام خلاص شي، اتومات خپله دلته کار کوي. که دلته راځئ، کریټ ا بیسیک سکیجولر، نوم ورکوئ. صحیح ده. زه نوم لیکم ویلکم، ویل مې ولیکو. صحیح ده. دا یې نوم څه وخت دا نوټیفیکیشن څه وخت فعاله شي؟ هره ورځ فعاله شي، هر هفته فعاله شي، په میاشت کې فعاله شي. زه درته مې هره ورځ فعاله شي. دغه نوټیفیکیشن به هره ورځ فعاله کېږي. څه وخت فعاله شي؟ دلته یې وخت ورته مشخص کړئ، په څو بجو. صحیح ده. بجې ورته مشخص کړئ، اوکې کړئ. څه شی وکړي د نوټیفیکیشن هم؟ یو پروګرام شروع کړي، یو چا ته ایمیل ولیږي، که یو مسیج شو کړي. کله چې دا فعاله شي، په همغه تاریخ چې پوره کېږي، تاسو به یې مسیج راځي. صحیح ده. په مسیج کې څه شی راشي درته؟ زه لیکم چې ویلکم، ویلکم. دلته به څه شی ولیکئ، مثلا احمد ویلکم ټو کمپیوټر.
هغه وخت چې راځي دا مسیج به تاسو خپل راځي هر ورځ به تاسو ته مخ راځي. زه به دلته یو چې ما دی ولیکې دي صحیح دی ورشي چې تاسو خوښوئ. کله چې هغه وخت پوره کېږي دا زه به فنش کړم. اوکې اوس کله چې هغه وخت پوره کېږي دا به هره ورځ ماته دا مسیج راکړي لکه دا اوس چې ویلي په هغه کوم هغه به راځي موږ ته به وایي چې ویلکم احمد رضا. که کوم پروګرام ورکوئ که پروګرام هم ورکولی شي کریټ بیا دلته چې اکشن ته راځي یا ته یو سلیکټ پروګرام انتخاب کړئ. بل ایونټ ویور دا په کمپیوټر کې کوم ایررونه رامنځته کېږي ایرر غلطیانې هغه ټول دلته شته. دا وګورئ په دې کې کلیک وکړئ په دغه برخه دغه لاندې راسئ دغه ټول ایرر دي دغه ایررونه دي چې هر ورځ زما کمپیوټر کې پیدا کېږي. یو چې کار نه کوي که نه د افیس پروګرام یو چې کار نه کوي د وینډوز یو چې کار نه کوي هغه ایررونه چې دي ټول دلته راځي. بل شیرډ فولډر کله چې نیټورک سره څوک وصل شي انټرنیټ سره تاسو کوم فولډرونه شیر دي خلکو سره دلته کلیک وکړئ دا وګورئ یو سی وینډوز ده یو سی ده یو ډي ده دا شیر دي له دې څخه نور خلک استفاده کولی شي. سیشن د هغه څوک چې فعاله یې په هغه کې بیا معلومېږي. مثال 4-5 نفره ما کمپیوټر سره وصل دي دلته بیا معلومېږي. دلته بل لوکل یوزرز یوزر څه ته وایي یوزر دې ته وایي چې له کمپیوټر څو نفره استفاده کوي صحیح ده. اول نفر ته اډمن ویل کېږي. اډمن هغه نفر ده چې مکمل صلاحیت لري ټول کمپیوټر وینډوز هم ډیلیټولی شي پروګرامونه سیستم یې په لاس کې ټول مکمل سیستم دی په لاس کې. که بل یوزر جوړوي دلته رایټ کلیک وکړئ دلته ښه اسانه جوړېږي رایټ کلیک وکړئ نیو یوزر صحیح ده دلته معلومات ورکړئ نوم به یې څه ولیکو احمد صحیح ده فل نیم ضرور نه ده تشریح او ډسکرپشن یې ورکړئ پاسورډ ورکړئ پاسورډ د احمد څه 1 2 3 دلته وګورئ څنګه اسانه یوزر جوړېږي. اوس کریټ شو صحیح ده دلته راسئ دلته به وګورو چې دا دغه احمد ویني دلته اضافه اوس یو بل یوزر احمد جوړ که تاسو کمپیوټر 2-3 نفر استفاده کوي همداسې هلته یوزران اضافه کوئ هغوی به په خپل پاسورډ درځي تاسو په خپل پاسورډ تاسو هغه نفر به بیا بعضې کارونه نشي کولی پروګرام به نشي انسټالولی بیا نور شیان هم دي چې تاسو باندې بندولی شئ مثلا فلم ورباندې بندوئ چې فلم ونه ګوري ګیم ونه کړي هغه ټول شیان کولی شئ. یوزر صحیح شو رایټ کلیک نیو هر څومره چې جوړېږي. پرفورمنس د کمپیوټر څرنګه کار کوي دا ټول ډول دلته معلومات شته وګورئ چې څومره ریم یې مصرف کړی دی او څومره وخت کوم پروګرامونه چلیږي دا دلته هم لږ لیدلی و که نه دا ټسک منیجر کې هم دلته پرفورمنس شته دا وګورئ دا هماسې ده. بل ډیوایس منیجر کله چې وینډوز انسټال کړئ وینډوز وظیفه دا ده چې تاسو ټول هارډویر فعاله کړي. په کمپیوټر کې د کیبورډ د فعاله شي باید ټچ پیډ د فعاله شي سکرین د فعاله شي وای فای د فعاله شي سی پی یو د فعاله شي ریم فعاله شي بعضې پروګرام هغه ټول دلته وګورئ دلته ټول شته. د کمپیوټر بیټرۍ چې ده فعاله ده صحیح ده دا وګورئ بلوتوت یې فعاله ده کامرې فعاله دي ټول شیان دلته شته. کله کله تاسو بعضې شیان کار نه کوي مثلا د کمپیوټر هم مانیټر یې کار نه کوي وای فای کار نه کوي څه شی کار نه کوي یو پروګرام د ډرایور هغه به تاسو باید چې انسټال کړئ. کله چې هغه انسټال کړئ د کمپیوټر ټول شیان بیا کار کوي. دلته اوس څه شی دي صحیح ده دلته تاسو د کمپیوټر مکمل هارډویرونه ټول دلته شته ټول هارډویر هم شته اختیار هم تاسو سره شته که غواړئ چې غیر فعاله کړئ غیر فعاله کېږي. اوس بلوتوت زما کمپیوټر کې شته که زه غواړم چې بلوتوت کار ونه کړي دا بیټرۍ هم کولی شم چې بنده کړم دا اوس دلته لیکلي ډیسیبل یو انسټال دی یو ډیسیبل که انسټال یې کوئ بیا دا مجبور شي بیا ډرایور به انسټالوئ بیا دا انسټالېږي داسې به نه کوئ خو که ډیسیبل یې کوئ کېږي خو که زه دا ډیسیبل کړم زما کمپیوټر چارج ختمېږي داسې بیټرۍ بندېږي کمپیوټر یعنې بیټرۍ لکه بیټرۍ چې جنې وباسي. دا وګورئ بلوتوت ده صحیح ده ما کمپیوټر بلوتوت لري راباسم دلته وینئ چې بلوتوت شته کمپیوټر کې که له دې غیر فعاله کړي داسې معنا لري لکه بلوتوت چې بیخي لرې کوي ورڅخه انسټال کوئ یې ما ډیسیبل لیکلې ده که کوم مشکل پکې و اپډیټ ووهئ د انټرنیټ سره باید چې وصل اوسئ هغه اپډیټ کوي درته که ډیسیبل یې کړئ څه کېږي بلوتوت ډیلیټ کېږي زما کمپیوټر دلته راسئ دلته به راسو دلته وګورئ دلته بلوتوت شته اوس
بلوتوث لاړ ختم شو کله چې کمپیوټر هم څه شي غیر فعال کوو هم داسې بیا کوي بیرته چې رقم استاد بیا راوړل بیرته بیا رایټ کلیک باندې وکړه دلته لیکلي ډیسیبل اوس خو ډیسیبل کېږي داسې که نه غیر فعال کېږي بیا بیرته چې رایټ کلیک باندې وکړي بیا انیبل کړه بیا رایټ کلیک باندې وکړه دلته لیکلي انیبل نور کېږي بیا او له دغه صفحې خو نور کېږي او دلته خو شته خو دلته شیان به تاسو نه دلټوئ چې خصوصا کمپیوټر مثلا اډرس کوم دلته راځي که اډرس یعنې انیبل کړه وینډوز راځي چې هغه فعالېدا بیا ډېر سخت ده اوس کامره د کامره غیر فعاله کوي کمپیوټر کامره هم کار ونه کړي ډیسیبل کې د تیار څومره کوشش وکړي کامره کار نه ورته کوي ښه مثلا دلته نور څه شي چې کیبورډ ده دا 4 رقمه کیبورډ ده دا که زه ټول ډیسیبل کړم نو کیبورډ مې کار نه کوي چې څومره کوشش وکړي چې هر شی ولیکي هېڅ شی کار نه کوي دا ټچ پډ کار کوي دا ځای خو دا کیبورډ مې نه کوي ماوس ده صحیح ده دا چې غیر فعاله کوي ماوس هم بیا کار نه کوي ښه دا مانیټر چې دا صفحې ته وایي که نه دا مه غیر فعاله کوي ځکه که دا غیر فعاله کوي صفحه هم څه کمپیوټر به فعاله وي خو صفحه به معلومېږي نه بیا دغه فعاله کول بیا بیرته مشکل وي ښه پروسیسر ده په دې کې خو کمپیوټر ډیټا تحلیلېږي که نه ما تاسو ویلې ما کمپیوټر 4 سی پی یو لري که نه دا وګورئ یوه سی پی یو ده بله سی پی یو ده بل څلور سی پی یو ټولې فعاله دي ټول دلته معلومات هم لیکلي چې دا څنګه سی پی یو دي که دا ټولې غیر فعاله کوي کمپیوټر هم بندېږي ځکه چې پروسس نه شي کولی بیا د فعاله کېدل بیا مشکل ده بل څه شی چې نور شیان هم شته مثلا ساوند ده صحیح ده ویډیو ګیم دا شیان دي دا هم بندولی صحیح ساوند لکه بل ځای کې وایي ما په نظر ساوند دا اډیو اول کې لیکلي که نه ښه دا خو اسانه خبره ده ښه مایکروفون چې که زه بند کړم څه شی کېږي د ما اواز بیا نه ریکارډېږي خو زه به دغه بلوتوث چې د سپیکر دا به غیر فعاله کړم ډیسیبل یس اوس د ما له کمپیوټر اواز ځتې نه اوسي څه هر څه وکړي ځان اوسي وګورو چې دلته بل لکه چې بل هغه هم شته دا حتما دا بل هم ده بیرته به یې انیبل کړو ډیسیبل چک به یې کړو بیا حتما کوم بل څه شی هم سره چې دا بعضې وخت 2 دانې راځي درته که زه مایکروفون هم بند کړم خو اوس اواز بندېږي ورسره دا به بیرته انیبل کړو که بل څه شی چې دی دلته یو اس بي ته وایي که نه یو اس بي څه شي ته وایي فلاش ته وایي سټوریجونه هم شته هارډ ډسک شیان هم شته ښه د ساوند لپاره لږ خاطره کار کوي چې دلته نور ساوندونه هم شته وګورئ که دا ټولې بند کړو بیا به بند شي یو اس بي چې د فلاش ته وایي که نه که تاسو وایي چې کمپیوټر ته فلاش کار ونه کړي بیا دا ټول غیر فعاله ډیسیبل دا ټول غیر ډیسیبل کوي بیا به چا فلاش کمپیوټر کې کار نه کوي که بیا د چا فلاش کار وکړو بیا راسي په هغه فلاش باندې ډیسیبل فلاش شته چا سره بل کوم اضافي هارډویر چې کمپیوټر ته اضافه کېږي هغه هم دلته راځي اتومات اوس دلته وګورئ 3 دانې یو اس بي دي که نه یوه یو اس بي دا ده یوه دا ده یوه دا که کوم بل شي کمپیوټر ته داخلېږي هارډویر یې که نه یو هارډویر خو پېژنئ که نه هغه هم چې داخلېږي هغه هم دلته راځي خپله وګورئ دلته باید چې یو بل یو اس بي هم اضافه شوي دلته لږ لاندې به راسو اوس وګورئ دغه یو اس بي هم اضافه شو که دا ډیسیبل کوي بیا دا به کار نه کوي ښه زه به دا اوکې کړم اوس وګورئ یو اس بي بیرته وباسم ما پورټ کې خو بله یو اس بي کار کوي چې مشخصات یې دلته فعاله وي بیا که دا ټول مشخصات غیر فعاله کړي بیا یې هم کار نه کوي چې به دا بیرته فعاله کړم انیبل نه اوس همدغه پورټ غیر فعال شو که نه اوس یو اس بي چې دي څو رقمه دي یو اس بي 2 ته وایي یو اس بي 3 ته وایي که د هغه مشخصات هلته برابر وي هغه د کار کوي یو 2-3 دانې واچوي ټول ډیسیبل کوي بیا یې هم کار نه کوي اوس وګوره دا چې ډیسیبل کړه لکه فلاش څخه وباسي دا یس دا وګورئ غیر فعال بیا چې غواړئ بیرته فعاله شي نو بیرته فعاله انیبل دا داسې ده
صحیح شو ده مکمل هارډویر ټول دلته راځي ښه بل دلته لیکلي ډیسک مینجمنټ دا هم د کمپیوټر ډېره مهمه برخه ده په ډیسک مینجمنټ کې تاسو د ډیسک مینجمنټ ده که فلاش ور واچوئ د فلاش هم دلته راځي خو معمولا دلته د هارډ ډیسک لپاره مینجمنټ کېږي دغه شین رنګ چې وینئ دا دې ته وایي چې تاسو د ما هارډ ډیسک چې د سم ده اوس کوم مشکل نه لري که تاسو یو رنګ شین نه وي حتما یو مشکل لري هارډ ډیسک چې دوه رقمه دي یو ته وایي پرایمري دلته لیکلي پرایمري که نه هیلتي پرایمري که پرایمري نه یې لیکلي له دې چې رنګ بعضې وخت داسې شین رنګ وي داسې شین رنګ وي لکه داسې څه شی درته وایم په پینټ کې مې راغلم داسې بعضې وخت داسې شین وي داسې داسې شین رنګ که د چا هارډ ډیسک هم داسې هغه خراب ده خپل هارډ ډیسک خراب نه ده تنظیمات یې تاسو خراب کړي بیا په هغه کې داسې کېږي چې بعض شیان هم امکان لري چې خپله پاک شي که رنګ یې داسې شین وي هغه سم ده چې پاکېږي نه که رنګ یې هماغسې شین وي لکه دا چې ده داسې کوي لکه دا بیا امکان لري هغه ته ډینامیک وایي امکان لري چې بعض شیان خپله بیا پاک شي هغه چې تاسو تبدیلوئ بیا تاسو ته وایي چې که څه شی هم پاک شو بیا مسؤلیت یې په تاسې ده بل کوشش وکړئ چې له 3 ډرایو څخه ډېر مه جوړوئ که له 3 ډرایو څخه ډېر جوړ کړئ بیا هغه همغسې کېږي کمپیوټر رنګ یې داسې کېږي اتومات چې رنګ یې داسې سو بیا امکان لري چې شیان پاک شي داسې وخت شاید راسي ټول شیان به پاک شي دا ځای پاکېږي که څنګه هو ځکه چې دا د درېو څلور بعضې هغه ته پارتیشن وایي چې جلا کېږي د درې پارتیشنو قابلیت لري که له هغه څخه چې جلا سي نور هم د دې هغه ته ډینامیک وایي ډینامیک ته وړي که ډینامیک ته واوړي څومره چې جوړېږي نور هم خو بیا که څه شی د وای پاک سو چې مسؤلیت په وینډوز باندې عمل کوي ډرایور بغیر له ډرایور هم بیا شین خط کې راځي که دلته هغه چې راځي هغه به د ډرایور باندې ښه LCD ته وصل کوم دلته به راسو دا ډرایور یې صحیح ده دا C ده دا D ده دا چې دي دا کمکي ډرایورونه دي دا پاکوي ما دلته تاسو کمپیوټر باید معلوماتونه دا COD چې دي په څه کې وینډوز انسټال ده او بعضې مین پروګرامونه انسټال دي په ډي کې د ما دا ډیټا چې ده په ډي کې ده دا وګورئ دا دلته C وایي دلته D وایي د دې مینجمنټ ټول هم دلته کېږي اوس مثلا زه دا D ده صحیح ده دلته چې اوپن کوي او اوپن ایکسپلور یو معنا لري چې اوپن یې کوي خلاصوي ده هماغه ډرایو خلاصوي مستقیم چې ایکسپلور هم کوي هماغه خلاصوي بعضې وخت داسې چې دا کار نه کوي ډي اکټیو ورته بیا چې دا اکټیو کوي بیا فعاله کوي بل لیټر یې بدل کوي دلته ډي لیکلي که نه ډي غواړي چې د ډي په جي باندې یو بل حرف راسي ډي ده مثلا چینج دلته مثلا A انتخاب کړئ کله چې دا اوکې دا اوس وګوره دغه نوم A ته بدلېږي ډرایو د A ته بدلېږي بل هغه تخنیک هم چې کار کړی و که نه چې ډرایو پاکېږي هغه خو هم همدلته و که نه دلته به کلیک وکړو دغه ریموف چې وایي بیا دا پاکېږي ډیلیټ کېږي نه بیا بېرته بیا راځي کار کړی نو بیا دا چې ریموف کړئ بېرته بیا راسي اډ یې کوي هماغه ډرایو بېرته پیدا کېږي کار کړی نو که نه بیا کوم شته بل دلته لیکلي فارمات څه ته وایي یعنې ټوله ډیټا یې پاک کوي صحیح ده فارمات چې د څو ډوله ده ښه اوسنی عصري چې دی هغه ته انټرفیس ویل کېږي تاسو چې هر شی فارماتوئ باید چې انټرفیس یې فارمات کړئ ځکه اوس وینډوز کوشش کوي چې مخکیني فارماتونه له منځه ووځي اوس دلته چې هماغلته به ورسو دلته وګورئ انټرفیس لیکلي انټرفیس دا انټرفیس چې دغه یو ښه فارمات ده که فلاش هم فارماتوئ هلته ورسئ فارمات دلته چې دا فایل سیسټم یې لیکلي 2-3 رقمه راځي تاسو کوشش وکړئ چې هر هغه فرټ 2-3 رقمه وایي هغه چې دی د هغه اوس په درد نه خوري ټول اوسنی چې سیسټم چې ده هماغه دا ده چې فارمات یې اوکې کړي ټول شیان دلته دي
بل شرینک ده شرینک ده ته وایي چې په دې ډرایو کې کله تاسو وینډوز وکړئ ټول کمپیوټر په یو ډرایو کې که نه د شرینک ته چې راسئ له دې ځایه کولی شي تاسو دا کم کړئ بل ډرایو جوړېږي په بل ډرایو جوړېږي شرینک ته راسئ دلته له دې څخه یو څه 3 جی بي موږ کولی شو جلا کړو دا په ام بي باندې ده که نه موږ تاسو ویلي وو چې ام بي او جی بي څه شته زه مثلا لیکم 100 جی بي د 100 جی بي لپاره 100,000 تاسو ولیکئ دلته له دې څخه 100 جی بي جوړېږي لږ کم راځي ځکه چې هغه خو 1,400 دی که نه اوس چې دا اوکې کړئ شرینک اوس ګورئ 100 جی بي له دې څخه دلته چې نیو والیا باندې کلیک کړم اوکې چې کوم بل ډرایو جوړېږي که بل ډرایو جوړ شي بېرته څنګه یې سره کمباین کړو ښه اوس یې وګورئ دلته دا جوړ صحیح ده نه مثلا بیخي اکټیو وي چې فعال یې دواړه بېرته جوین کړئ بیا هغسې نه جوین کړي نه جوړ کړي اول به داسې فارمټ کې دا خو وګورئ خالي ځای ده رنګ یې تور ده که نه یعنې ځای ده خو هېڅ استفاده نه ده سپین صحیح دلته بېرته راسئ که ډرایو جوړوئ دلته راسئ ډرایو باندې نیو والیم باندې ډرایو جوړي خو دا دې سره بېرته یو ځای کېدی شي دې سره نسي یو ځای کېدی که نه دې سره بېرته یو ځای کېدی شي دلته ایکسټینډ لیکلي چې ایکسټینډ یې کوئ بېرته هماغه راخیستل کېږي دلته فینش هماغه اضافي میموري چې جلا شوې وي بېرته که یعنې والیم جوړ شي بیا نه کېږي نه بیا نه کېږي هغه خو جلا ډرایو سره خو له 3 دانو څخه ډېر مه جوړوئ ځکه دا اوس سټاټیک ورته وایي دلته بیا کله چې دا ډینامیک شي بیا مجبوره یې چې یو پروګرام لري په هغه باندې دا ټول ورته واړوئ بیا لا ټول هارډ ډسک فارمټ کې بیا سمېږي که ډیلیټ چې دا ډیلیټ لږ فارمټ داسې ده فارمټ خو تاسو پوښتنه کوي چې مثال په کوم حالت کې څرنګه وي ډیلیټ چې د ټول شیان هر څه پاکوي د پارټیشن ورته وایي دا ټول شیان پاکوي درته چې ډیلیټ کړئ ټول شیان ډیلیټ کېږي پروپرټیز کې بعض مشخصات دي مثلا څومره ډک شوی دی څومره خالي ده دلته تاسو وګورئ دا څومره بیټس ده 221 میلیارډ ده بیټس چې دا د ما کمپیوټر کې استفاده شوي تاسو فکر وکړئ چې دا 0 ته تبدیل کړه نه دا به چې ضرب 8 کړو په ما کمپیوټر کې څومره زیات 0 پراته دي ټول نړۍ ډیټا چې د ټول همدغه 0 باندې کار کوي اوسنی سیستم چې د ډیجیټل چې ورته وایي که نه ډیجیټل همغه 0 باندې چې کار کوي ورته ډیجیټل وایي ډیجیټل موبایل لري مثلا ډیجیټل کمپیوټر دی ځکه چې ډیجیټ عدد ته وایي 0 هغه عدد دی دا ټول سیستمونه ته ډیجیټل عدد په هیل کې بعد کومک راځي دلته انټرنیټ سره وصل اوسئ بعضې کومکونه راځي مثلا درته وایي چې ډرایو څنګه فارمټ کوي پرفورمنس څه ته وایي دا شیان څه ته وایي هغه معلومات تیار راځي دلته تاسو په انګلیسي باندې راځي باید چې وایي هارډ ډسک منیجمنټ باندې پوه شوئ دلته چې وو نوټیفیکیشن وو دلته ایررونه چې وو دلته چې تاسو شیر کړي دلته یوزر اکاونټ جوړېده د کمپیوټر پرفورمنس وو دا پرفورمنس یو یوزر اکاونټ جوړول هغه چې نه بیرته ډیلیټ کوای شي هو دلته وګوره دلته کلیک وکړو یوزرز احمد پیدا کړ دا احمد صحیح ده دلته ډیلیټ کړه احمد ښه اسانه جوړېږي ډیوایس مینیجر کې ټول هارډویر دلته پراته وو په ډیسک مینجمنټ کې دغه ډسکونه چې د دې مینجمنټ څرنګه ډسک جوړوي تاسو خپل کمپیوټر له وګورئ چې رنګ یې څرنګه ده که رنګ یې شین غوندې وي هغه سم نه دي که زه ویډیو ګورم چې هغه بیا دا داسې لا به دا سره وینډوز کې ټول پاکې لا به بل پروګرام ده چې هغه به انسټالې کړي که سکرین برخه ټوله ختمه شوه په سکرین کې څه شی پاتې نه شو مانیج هم ختم شو اوس به راسو دس پي سي ته په دس پي سي کې دلته ایکانونه دي که نه کویک اکسسریات چې کوي چې کلیک باندې وکړي مثلا دا دس پي سي ده دا برخې دي فایل ده په فایل کې اول لیکلي اوپن نیو وینډو بله وینډو دلته خلاصوي همدغه برخه چې ده دا ډاونلوډ دا پروګرام دا ټول شی ده بیرته به راسو فایل ته نیو وینډو دا نیو پروسس انتخاب کړئ نوی وینډو خلاصوي درته به نور معلومات راولي
د ډرایوونو دا شان دی CMD مو ویلې وه که نه CMD څه شی ویلو DOS program هماغه DOS پروګرام چې که نه دا وګورئ دا چې ده یو نوی ورژن ده دلته شل وایي دلته چې کلیک وکړئ شل د CMD چې وه مخکینۍ ده هغه وینډوز چې په اول جوړ شوی هماغه CMD ده بیا دا چې دا نوی جوړ کړی ده دا هم هماغسې کارونه کولی شي وګورئ اوس اوس هلته لیکلي ډیسکټاپ که نه تیار زه په ډیسکټاپ کې یم زه چې ولیکم DIR وګورئ ټول شیان یې راته راوست وایي تاسې صفحې مخ ته دا شیان پراته دي اوس وګورئ هماغه شیان دي که نه دي دا ټول شیان دي ما صفحې مخ څه شی به خلاص کړو دلته مثال یو کتاب د PY چې لیکلي که نه دلته به راسو هماغه PY به ولیکو PY بیا چې ټب ووهئ هماغه کتاب یې راوست اوس انټر ووهئ هماغه خلاصېږي درته دا هم لکه دغه څه شی په CMD کې مې لږ کار کړی و که نه دا هم همداسې ده سپیسې آپشن دی آپشن فولډر آپشن ورته وایي دا دلته وایو بیا په دې کې یو ورځ درس تېرېږي لکه دې کې ډېرې خبرې دي ویو د سیټ ته دا شي بل هیلپ د بعضې مشخصات راځي درته کلوز باندې بندېږي دغه برخه د ناویګیشن پن وایي دا که دلته غواړئ دلته وګورئ نه یې غواړئ ډیلیټ کېږي که غواړئ دلته فعاله کړئ که غواړئ چې فولډرونه یې خلاص وي د دې په منځ کې فولډرونه هم شته دا ایکسپانډ فعاله کوي د دې په منځ کې فولډرونه چې دي هغه ټول خلاصېږي ایکسپانډ دا به انتخاب کړو اوس وګوره بعض فولډرونه چې دي هغه هم خلاصېږي چې بېرته یې بند کړې بیا بندېږي بل دلته اخر کې لیکلي لایبرریز دا وګورئ لایبرریز لیکلي دلته که دا نه غواړئ دلته راسئ شو لایبرریز لایبرریز بند بیا راسئ شو لایبرریز په لایبرري کې هماغه ډاکومنټ فولډر دا شیان دي بل پریویو پن دلته برخه ته پریویو پن وایي پریویو پن کې یو عکس چې خلاص کړي هغه راځي درته زه به راسم دلته دا څه شی دی دا څه شی دی ښه دا خو بدل کړي که نه دا سی ده دا ای ده زه فکر کوم چې ده ښه اوس وګورئ زه یو عکس کلیک کوم څه دی دا عکس وګورئ دلته پریویو کوي مثلا دا عکس ده دا پریویو کېږي دلته که دا نه غواړئ بیا هغه برخه لرې کړئ دلته دلته به راسو دا پریویو پن چې لرې کړئ دا ځای لرې کېږي بل ډیټیل پن دلته چې کلیک وکړئ د هرې برخې معلومات تاسو راولي دلته وګورئ د دې معلومات یې راوست چې دلته کلیک وکړئ د دې معلومات یې راوست که دا نه غواړئ بیا دلته راسئ دغه یې فعاله کړئ بل دلته ایکانونه غټېږي کوچني کېږي دلته وګورئ ایکان غټوئ کوچني خپل کمپیوټر ته به راسئ بیا به راسو دلته ایکانونه هر کوم چې غواړئ هماغسې کېږي بل ترتیب یې داسې په سوچ باندې ترتیب وایي په نوم باندې ترتیب سي په سایز باندې ترتیب سي په سوچ باندې ترتیب سي صحیح څه ده که یو دوه دا به همدومره بس یو دوه شیان دي هغه به تشریح کړم دلته ما یو څو شیان یادداشت کړي وو چې دا باید چې تاسو یو هایډن ده دا ده انټرفیس باره کې خبرې وکړې که نه کله وروسته له دې چې تاسو فلش چې فارمټوئ هغه باید چې انټرفیس وي د ډرایو ریموف کول هم زده کړو چې څنګه پاکېږي بېرته بیا څرنګه راځي بل هایډن ده او چینج فایل ایکسټنشن کله کله تاسو غواړئ چې یو څه هایډ کړئ که نه مثلا دغه عکس ته وګورئ دا راسئ دلته لاندې راسئ دا به لاندې راسئ دلته لیکلي پروپرټیز دلته لیکلي هایډن کله چې دا باندې اوکې کوئ اوکې اوکې عکس وګورئ ور عکس هر شي چې وي همداسې تاسو کولی چې هایډ کړئ که یې فولډر وي یو عکس هر شي چې هایډولی شي بیا بېرته دلته راسئ
دلته آپشن ته دلته راسئ دلته یو برخه ده لیکلې دي چې شو هايدن کوم ځای کې ده Postman. دا ده شو هایډن فایل ان فولډرز چې په دې باندې کلیک وکړئ بیرته راځي څه شم چارټ کړي دا راځي اوس هم د ذخیره باندې ده کنه خلاصېږي خو د ذخیره باندې ده یعنې اوس هم هایډن حالت کې ده بیا بیرته بیا راسئ دلته باندې دا وګورئ د هایډن ورڅخه لرې کوي اپلای اوکې اوس وګورئ بیرته سم اکسن ټول شیان همداسې کېږي فولډر یا عکسونه هر شی کېږي بعضې وخت تاسو غواړئ چې یو مهم شی کمپیوټر کې د غواړئ چې څوک یې ونه ګوري هېڅوک یې باید چې ونه ګوري مثلا عکس هم د فولډر یو طریقه خو هایډن ده که هایډ یې کوي خو بیرته یو څوک پیدا کولی شي که نه یو څوک چې کمپیوټر پوهېږي بیرته ځي هایډن فعاله کوي د ټول راځي مثلا دا زما عکس ده زه غواړم چې بدون له ما په دې باندې هېڅوک هم پوه نه شي بدون لپاره دلته راسئ دلته لیکلي فایل نیم ایکسټنشن پوهېږئ مثلا .mp3 .pdf دا دلته ایکسټنشن ویل کېږي دا ایکسټنشن فعاله کوي دلته فایل نیم ایکسټنشن اوس وګورئ دلته چې کلیک وکړو رینیم ته چې راسي رینیم رایټ کلیک رینیم وګورئ رینیم دلته ګوره عامې نوم راوسئ دلته اخر کې څه لیکلي .jpg چې ده یعنې دا یو عکس ده وینډوز په همدې باندې پوهېږي که mp3 ولیکئ هغه پوهېږي چې دا یو اواز ده که mp4 یې پوهېږي چې دا یو ویډیو ده اوس د ما عکس ده زه وینډوز ته یو چال ورکوم صحیح ده زه دلته ورته لیکم چې په mp4 دا خو عکس ده که نه خو ما لاسي ده بدل خو څه شته mp4 اوس دا راته وایي دا خو سم نه ده که نه وایي تاسو یو عکس راخلئ یو غلط فارمت ته تبدیلوئ درته هم چې یاست تبدیلی کړئ اوس څه شی څخه جوړ شو د ویډیو فارمت اوس چې کلیک باندې وکړئ وینډوز کوشش کوي چې دا په ویډیو کې خلاص کړي درته خو نشي خلاصولی نشي خلاصولی دا خو عکس د ویډیو کې نشي خلاصولی اوس به راسو مثلا بل حالت ته به یې واړوو دلته رینیم یې کوي اوس mp4 ده که نه pdf ولیکئ مثلا pdf باندې خو پوهېږئ چې ایډیټ کېږي دا بیا کتاب باندې جوړېږي اوس بیا راته وایي دا خو بل حالت ته اوړي اوس وګورئ اصلا خو دا د ما عکس ده که نه وینډوز کوشش کوي چې دا یو کتاب باندې خلاص کړي کله چې کوشش کوي خو نه شي خلاصولی وایي دا هم نه شي خلاصولی که تاسو شی غواړئ چې پټ کړئ همداسې یو تخنیک باندې کېږي هغه پټ کړئ بیا کله چې تاسو خپله غواړئ چې پیدا کړئ بیا به څه شی کوئ بیا به بېرته راځئ دلته دغه pdf به بېرته png ته تبدیلوئ png کله چې png ته یې کوئ بېرته عکس هم به بېرته سموي اوس عکس هم بېرته صحیح شو خبر شم دومره درس که دا ویډیو بس